ملګرو دا ایڈونچر کیسه د هغه ځای شروع کیږي کوم ځای چې موږ یې اول پارت بیان کړو که تاسو اول پارت نه وی کتلې نو د هغې لینک په ډسکرپشن کې شته هله یې اول ملګرو دې کیسه کې یو 6 سنسو کوډ پټ دی پیدا یې کړئ ډسکرپشن کې ګروپ لینک دی ګروپ ته راشئ زما نمبر پیدا کړئ او کوډ راته راولېږئ 500 روپۍ انعام واخلئ ګورئ هغوی ژر پوه شي چې نامي هیڅ مرین افسر نه ده یوازې یونیفارم یې اغوستی دی نو هغوی پې حمله وکړي خو نامي هم تیزوي مخکې ورشي او میل افسر په خپله پخه کې تاو کړي او ځمکې ته یې راواچوي بیا په راډ سره فیمیل افسر وهي او هغه هم ختم کړي هم دومره کې لوفي هم راشي ځکه هغه ټوله خبره اورېدلې وه اوس دواړو ته پته ولګي چې موږ دلته د ګرینډ لاین نقشه اخیستو دپاره راغلي یو لوفي د مرین کیپټن دفتر ته راشي ځکه نقشه هلته ایښې وه نامي هم ورپسې راشي ناڅاپه مرین کیپټن مخې ته راشي ځکه نامي یونیفارم اغوستی وي هغې رښتیا مرین افسر ګڼي نامي ورته وایي ما دا قیدي اوس نیولی دی جیل ته یې بیایم کیپټن باور وکړي او ولاړ شي خو نامي ډیره چالاکه وي د کیپټن جیب وهي او د دفتر چابي ته یې پټاکي بیا دواړه تالا کولاو کی او دفتر ته ننوځي او بیل بیل د نقشې لټون شروع کړي کیپټن راشي او هغه افسران وویني چې نامي وهلي وو هغوی ورته وایي چې دا سور ویښتان لرونکي جینۍ مرین نه ده بلکې غله ده کیپټن ته سمدستي یاد شي چې هغه خو دفتر ته تللې ده نو ایمرجنسي الارم چالان کړي بل طرف ته لوفي او نامي ته خزانه نقشه تجوري میلاو شي چې نقشه پکې وه خو ډیر کوشش یې وکړو خو ناکولاوې دی هم دا وخت کې کیپټن بهر راشي دروازه ټکوي او وایي دروازه خلاصه کړئ لوفي تجوري کلکه ونیسي نامي ورپسې راشي او ټینګه یې ونیسي لوفي خپله لچکداره طاقت استعمال کړي لاسونه اوږده کړي او دواړه له تجوري سره د کړکۍ سره بهر غوځاري شي خو بهر مرین افسران راشي او چلور طرفه یې ګیر کړي لوفي په خپلو سوکانه وهي او لرې یې غورځوي نامي په راډ سره وهي او هغوی کمزوري شي بیا تلوارباز هم راشي ګوري چې دا دواړه یوازې دي نو د مدد دپاره جګړې ته شي یو سولجر مخې ته راشي هغه په لته وهي او اړخ ته یې غورځوي مرین کیپټن خپله هم راشي لاس کې بلیډ لرونکي هتیار وي او حمله کوي لوفي او تلوارباز دواړه ورسره وجنګیږي تلوارباز په 2 تورو جنګیږي خو کیپټن ډیر زورور وي نو هغه دریمه توره هم راوباسي لوفي هم خپل لاس اوږده کړي او حمله پې وکړي خو کیپټن یې لاس ونیسي بیا تلوارباز دریمه توره په خولې کې نیسي او زورور وار پې وکړي کیپټن لرې ولویږي او دلته لوفي خپله خاصه موف استعمال کړي لاس اوږده کړي او بیا پې حمله وکړي بیا لوفي خپل لاس غټ کړي یو لوی سوک جوړ کړي او نیغ د کیپټن په مخ یې وهي کیپټن لرې غوځاري شي او هم هلته پرېوځي اوس بالاخره دوی د مرین آرمي او کیپټن نه بد شي تلوارباز هم ورسره مدد کوي تجوري اوپر تکړي او د لوفي کشتي ته یوسي چې لا نه وتللی د کیپټن زوی راشي لاس کې ټوپک وي خو هماغه وخت هغه بل هلک هم راشي او په مخ یې زورور سوک وهي بېهوش یې کړي لوفي خوشحاله شي او وایي ته هم دلته راغلی هغه غواړي چې دا هلک هم ځان سره بوزي خو هلک وایي نه تاسو لاړ شئ زه دلته پاتې کیږم زه غواړم چې یو ښه مرین افسر جوړ شم د خلکو مدد وکړم او ظلم ختم کړم د هغه خبرې اوریدلو سره لوفي ډیر متاثر شي بیا لوفي نامي او تلوارباز کشتي کې کښیني او د هغه ځای نه ووځي بیا موږ د مرین بیس مشر وینو هماغه چې 22 کاله مخکې یو لوی پایرټ نیولی و اوس ورته خبر ورسي چې د ګرینډ لاین نقشه غلا شوې ده هغه ډیر پریشان شي او بیس ته روان شي بل طرف ته یو جوکر نومي پایرټ هم وي هغې ته هم د ګرینډ لاین نقشه پکار وي نو خپل کسان د لوفي پسې ولیږي چې نقشه ترسې واخلي لوفي نامي او تلوارباز په کشتي روان وي نامي تجوري کولاو کی او دننه نقشې راواخلي ټول ډیر خوشاله شي نامي ورته وایي دنیا سمندر په 4 برخو کې ویش شوی دی او یو خاصه لاره ده چې ورته ګرینډ لاین وایي خزانه هم هلته ده نو موږ به هم هلته ځو چې دا خبرې کوي ناڅاپه حمله وشي د جوکر کسانو د دوی په کشتي حمله کړې وه هغوی د پاسه نه بېهوش کوونکي ګیس پې غورځول کله چې دو ساه واخلي نو د ټول بېهوشه شي خو بېهوشه کېدو نه مخکې لوفي نقشه زر په خولې کې پټ کړي بیا چې هوش ته راشي وګوري چې یو لوی بکس کې بندیان بي د دوی ټول سامان هم غل واخیستی وي لوفي وایي فکر مه کوئ نقشه زما سره خوندې ده زما په خېټه کې ده بیا بکس خلاص شي او دوی یو سټیج ته راوځي هلته جوکر او د هغه ملګري خلکو ته شوخ ښکاره کوي آډینس اصل کې قیدیان وي چې غلامان جوړ شوي وي او هملته د دوی مشر یعنی جوکر سټیج ته راشي لوفي چې هغه ونیني سمدستي یې وپیژني چې دا یو پایرټ دی او د هغه په سر هم ډیر لوی انعام لګېدلی دی لوفي ورته وایي یو ورځ به زه د پایرټس بادشاه جوړ شم جوکر په خنده وایي ته بادشاه
نه زه به جوړ شم کله چې د ګرینډ لاین نقشه واخلم او خزانه پیدا کړم. بیا جوکر ته نقشه غواړي خو نامی ډیره چالاک وي، مخې ته راشي او وایي تاسو نقشې پسې لګېدلی او زمو سره له نقشې نه هم قیمتي شی شته، او دا ووایي د لوفي ټوپي واخلي او هوا ته یې وغورځوي. ټول پرته وګوري، نامی موقع پیدا کړي او وتښي. لوفي د ټوپي نیولو دپاره بیا خپل لاس اودت کړي. خلک د هغه طاقت وګوري او حیران شي. جوکر هم حیران شي چې دا یې څنګه وکړل. کله چې نامی بهر ووځي وګوري چې جوکر ټول شار تباه کړی دی. نو نامی لا سوچ کوه چې ناڅاپه د جوکر خلک راشي او بیا یې ونیسي. هغه د جوکر مخې ته بوزي. د جوکر خلک نامی او تلوار باز له هغه ځای نه بوزي. بیا جوکر راشي او له لوفي نه پوښتنه وکړي چې نقشه کومه ده، خو لوفي هیڅ نه وایي. جوکر غوسه شي، لوفي ونیسي، لاس پښې یې وتړي او کشي کی اوده دی کی. هغه فکر کوه چې لوفي به درد احساس کړي، خو لوفي خو خنده کوي ځکه هغه ته درد نه رسینی. بیا جوکر د لوفي ټوپي وګوري او وایي دا خو د زاړه پایریټ ټوپي ده. زه هم کله ستا په عمر وم، زه او هغه په یو ټیم کې وو، خو هغه راته دوکه راکړه. د نقشې اخیستو دپاره جوکر یوه چال چلوي. یو ماشوم مخې ته راولي او وایي که نقشه نه راکړي دا ماشوم به ووژم. لوفي سخت غوسه شي، ځان خلاص کړي او خپله خاصه طاقت استعمال کړي. لاس اودت کړي، غوټ سوک جوړ کړي او نیغ د جوکر په مخ ووهي. د جوکر سر له بدن نه جدا شي او لري وبرزي. خو حیرانتیا ده چې هغه نه مري، سر یې لا خبرې کوي او خاندي، بدن یې هم حرکت کوي. بیا سر بیرته راشي او بدن سره یوځای شي. لوفي حیران شي. جوکر ورته وایي ستا په شان ما هم یو خاصه میوه خوړلې ده، له هغه نه ماته دا طاقت راکړل شو، ځکه ونیشم خپل بدن ټوټي ټوټي کړم او بیا یې سره یوځای کړم. جوکر وایي چې زه خپل بدن جدا کولی شم او بیا یې بیرته سره یوځای هم کولی شم. بیا هغه هم هلته ولاړ، خپل لاس جدا کړي او لاس د لوفي طرف ته واستوي. لاس لاړ شو او د بیهوشي ګیس بیا وچلوي. لوفي هم بیهوشه شي. بل طرف ته نامی او تلوار باز نیول شوي وي، خو نامی سره د تالی چابي وي. هغه په پټه تالی خلاصولو شروع کړي. همدا وخت د جوکر یو ملګری راشي. تلوار باز ته وایي تا زما ورور او زما خلک ډیر زورولي وو، وهلي وو، نن به زه بدله درنه واخلم. تلوار باز یې د یلې درد سیس پورې تړي لکه چرخ، بیا یې تاو کړي او په چاقو پرې وارونه کوي، خو هغه سمه نشانه نشي وهلی، یو وار هم نه لګي. هماغه وخت نامی تالی خلاصه کړي، بهر راووځي او هغه سړي ته په لغته وهي او تلوار باز ته یې وغورځوي. تلوار باز جیر یې ونیسي. نامی د هغه رسۍ خلاص کړي چې آزاد شي. هغه سړی ښی وهي او بېهوشه یې کړي. بیا دواړه له هغه ځای نه تښتي. بل طرف ته د مرین بیس مشر هم راشي. مرین کیپټن ته دروغ وایي ترڅو هغه هلک بچ کړي. هغه وایي دا د زما زوی غلطي وه. لوفي نقشه غلا کړه او وتښتېدل، خو یو نوی مرین افسر زما زوی بچ کړل او هغه هلک ورشخی. د بیس مشر ته شک شي ځکه هلک ویرېدلی ښکاري. هغه یوازې د ځان ته غواړي. پوښتنه ترې وکړي رښته ووایه ته له لوفي سره کار کوې؟ موږ ټول حقیقت پوهیږو. یو سړی وایي چې تا له لوفي سره لیدلی شوی یې. هلک ویریږي او ټول رښته ووایي. لوفي زما مردس کړی وه، زه یې د زما کیپټن نه خلاصولی وو. بیا موږ وتښتېدل، خو هغه لاړ شو او زه هلته پاتې شوم. کیپټن ته پته ولګي چې هلک رښته خبره کوي. بل طرف ته جوکر لوفي ونیسي او یو ټینک کې بند کړي. چې لوفي هوش ته راشي ډیر پریشان شي ځکه ټینک کې ورو ورو د سمندري اوبه ډکیږي او د سمندري اوبو له امله لوفي خپله طاقت نشي کار کولی، هغه کمزوري کیږي. او همدا وخت جوکر هم هلته راشي. ملګرو که تاسو د دې ډریم پارت کتل غواړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آن کړئ چې کله هم زه ډریم پارت خپور کړم نو سمدستي به تاسو ته خبر در ورسیږي.